موسی علیہ السلام زمانہ دا او یو سړی دی هغه ګډې سره اوس خیال دا کړی دی چې ګډې خو سره او دې سره سره خدای هم یادوا نو لګیا دی چې یا الله ته به چرته ستړی به چې لږه چاپی درته یا الله ته به چرته زما د دې ګډو د چیلو ډېر مزیدار پای دي چې دا در باندې اوس یا الله ته به چرته جامې به دي خیرنی چې درته ووینځم ځای وظیفه ده اوس عزیزانو په ظاهر کتا سو وګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر دی کستا دا عقیده چې الله ستا چاپای ته محتاج دی نو کافر بش کستا دا عقیده چې الله ستا د ګډو د چیلو پایو ته محتاج دی نو کافر بش کستا دا عقیده چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی نو کافر بش دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر او شپون لګیا دی دغه وظیفه موسی علیہ السلام پر اپیخ هغه ورته وی چې دا څه هغه صاحب زه وظیفه کوم خدای یادو هغه ورته ظالم تا څنګه خدای یاد دا خود کفر الفاظ الله دې کدا قدر اعلی چې الله زما دې شي ته محتاج دی نو پټکی به کافر ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چاته محتاج نو دا خود کفر الفاظ دی اشکون ورته وی چې موسی کدا د کفر الفاظ دي نو زما خوش په تکاله وشو چې دا وظیفه موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې شپه تکاله وشو چې بیره دی غار کړ هغه ګډه او چیلې په ځای پرې خو ولارو نسکور په یو کنده کې پروت ته جاړي چې خدای اوس څه خبره مچ ته څنګه خدای اوس څنګه یادې دل غواړي ما ته څه پته لکه زمونږ دا زمانہ اوس وګورئ د سپینګیرو بوډاګانو نه تاسو کوي چې کاکا تاسو خدای څو منئ نو دا خو به وایي چې یو من لیکن تاسو سره د خدای په یووالي څه دلیل شته ته خدای ولی یو منی دلیل لري ما به وینا نو دا یاد لره چې خدای څوک یو منی او دلیل ور سره نه دا ایمان ناقص دی دا ایمان کامل نه دی الله چې یو منی نو داغه د یووالي دلایل بزدا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منی نو داغه د پیغمبرای باندې دلایل بزدا کوي چې داغه د پیغمبرای دلیل څه دی نو که خدای یو منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی که پیغمبر یو منی او خاتم النبیین منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص تاسو خیال را نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شپون جاری چې خدایا زو څه خبره چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړي عزیزانو خپنه شي تاسو تجربه وکړئ مون نور مذهب خو پرېګ دا زمونږ دا کلمې د عام خلقو ناوریدل شروع کړي ټول خلک کلمې غلطي ټول غلط لا اله الا الله دغه زده کوي خالد جمعې په مونږ کار نه کیږي بجلیګر مولا پسې والله کم دا اخلاص کی بجلیګر مولا ځان له بچته خدای په قهر اختی زولنې به په خپل کې پرتی وي خدای خبر چې کم دوزخ ته به راکاږي ته پوښې دغه زده کوي لا اله الا الله ګونګونو مو کما خوانه ورې لا اله نشته د معبود برحق وای لا اله نشته د معبود برحق الا الله سوا د خدای لا معنا هیڅ نشته او کشتنو څوک ده الا الله علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه ده لا موجود هیڅ شی نشته الکه دا تاسو چې وایي مونږ هیڅ علماء راټینګ کړي دي چې موجودات کائنات وغیرہ وغیرہ دا څه هغه ورته وایي چې کم شی بچ شبا نسکیږي سبا بچ کم شی نشت کیږي داغه نن تصور د نشت جائز دی سبا بچ کم شی نه نو کته نن وای چې نشته دا جائز موتو پیغمبر فرمایلی دی موتو قبل ان تموت مړ شي په خوا د مرګ نه چې لا مړ نه نو ځان مړ تصور نو چې په ژوند ځان مړ تصور کې نو مړ اغلا کوي هاږي مړ زنا کوي مړ شراب سکي مړ کم ګناه کوي نو چې ته ځان مړ تصور کې نو هیڅ باندې کې
چې زه مړ یو خو هغه مړ دی لکه یو ملا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا پخا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کونو نیغ به جنت دی ا د مولا خزه اورېدلې دی هغه خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته نه چرګ یاله چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کوم ځای ول خو تعالی ته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته ځینو مام دا چرګ راونی ول چې زه جنت ته لاړ ستا ویل خدای کور روان کړه خو زه خلکو ته ویل ځان له خو نه ویم ولې دې چرګ شل روپو چرګ دی حلال زمړې ویل سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې ویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنې کو خزي ورته پاسه بیخ یوزه خور لري وی ویل زمړم چرګ دی ولې حلال مړم مړ وی جنازه دې روانه مړه وړه دې دیره چې لاحت کې ورکوس کړه د خزي ویلو درې مال څه وصیت کړي ورکوزه شوی دا خخت در پسې لګي بیختی بندای دی ول مړ مړ اچرګ ول خودره کړه پاس چرا ټوپ کړه دې आवाज کړه دې ول خلک واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی دې راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه راټوپ ول د چاپلار خو به تعالی نو یو وروړه هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو یو موتو قبل ان تموتو د پیغمبر فرمان لاندې ځان مړ تصور کړي نو چې ځان مړ تصور کړي نو ټول ګناهونه به درنه سلب شي د ګناه اراده به ختم شي بالکل چې زه مړ اری ګناه ته چې ورځي نو ته به وایې چې زه خو مړ خدا ګناه نه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره راغی وې صاحب ما ته داسې یو ټکی وخایا چې زه باغې عمل وکم او په جنت ته لاړ شم اری ګناه نه نشم باندې کېده او یو ټکی راته وخایا ول بچیا دروغ مو وایا دروغ مو وایا ول بس غلا پسې تلې د خیال کړي نه چې کله پیغمبر مجلس تلاړي هغه ته خدای هرڅ خي او راته وی چې تا خو غلا کړي دا نو خلک وایي چې خو دا خو غل دی او کوم چې نه مې دا کړی نو د دروغونه مې توبه وېسته ده دروغجن بش غلا پرې زنا پسې تلې ده التدا تصور ورغله چې پیغمبر تاسو کو چې تا خو زنا کړی دا کوم چې نه مې دا کړی الته مې دروغونه توبه وېسته ده او کوم چې کړی دا نو خلک وایي چې دا خو زنا کا ټول ګناهونه په دې یو توبه پرې نو خبره پوهیږئ زمون توبه چې دي عزیزانو هغه وي پخله لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګ پخله لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګ پخله خندا پزړه بېمانه مسلمان وای او سر د سنډا سرمند میخه د ورځې شیخ د شپې خوري پر دی مانی تسبیح هم لاس نیک نی بزرگ نی او چې پردې مال په پیښي الله دې امان راکړي عزیزانو پردې مال دا واور یو پیسہ دې چې پردې په گردن پاتې شو یو پیسہ په قیامت کې به الله وایي چې ټول ګناونه دې معاف دي جنت تزا خود دې سړی یو پیسہ در باندې و اور کنو بیا ځه د بمنډه کی چې پاسره خو پیسې ډېرې وینو هغه پیسې به د جهنم په بیخ کې ورته ښکار شي تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې د به ورپسې ورټوک کی ا پیسې براوالی چې پاس راځي نو ا پیسې به بیا ورغورځي او یا زرا کاله په دغه سه غوپې په جهنم کې په یو پیسې پس یو لیش زمکه دي چې پردای لاندې کړی و یو لیش زمکه دا وواړه طبقه زمکه به په غاړه کې وي او خدای ته به پیش دا وواړه طبقه زمکه به زولنه وي او ستا غاړه کې به پرته او ته به خدای ته پیش یو لیش پرون مې په یو قبر تقریر کولو ما وی خبره واوري دا ټول غوړ زیړ ولاړ یې
د مولا خبره خو درته د اوخ اسکای ښکاری بباد آمد او بباد رفت یو ټکی ومني یو چې یو بزرگ د بل بزرگ په قبر تیرېده ورته وی سال دی هغه لاندې نه ورته आवाज وکړو چې پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي نو درته پته به ولګي نو لاندې تله خو د هر چا یقیني دي نو چې ورشي هر شی به په خپلو سترګو وګوري بیا به لاسونه مروړې او خدای ته به التجا کوي چې یا الله واپس مې ولېږه چې ته څه ویا به کوم الله به وایي د خدای یوه وعده وه او رښتیا وه دنیا کې درته پیغمبران او کتابونه را لېږلي او ورسه نه پوه وې اوس یې سم نه کېږي نو زما عزیزانو عرض داو چې سوچ وکړئ مونږ د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ یو د تباہی طرف ته روان یو د ترقۍ طرف ته نه یو روان دا د پاکستان حکومتونه پشکرو غل خوري چې ملک په ترقۍ روان دی ملک په ترقۍ روان دی ملک ستا په ترقۍ ملک ستا د هلاکت او د پلیټ د تباہی په پلیټ فارم ولاړ هره ورځ هغه غشي ستاسو په سینو نه نوځي چې تاسو سره داغه علاج نه غش ستا ملک په ترقۍ روان دی تاسو وګورئ د بجلی په دې بیلونو کې یو فیول ټیکس لګېدلی فیول ټیکس په هر بل کې سل یو نیم سل 200 تا به بجلی نه خرچ کړي وای به دا فیول ټیکس دی ستا د ملک پیداوار دی بجلی ستا د ملک او پاغي کې د دوی چې څه خوخي هغه در باندې لګي انکم ټیکس وګورئ انسپکټرانی په دکانونو باندې ګرځي ستا څومره انکم دی دکان څومره کړی دا څومره د ورځې ګټې او سکول کې دې څوک سبق وایي او پلانې څه چل کې کړه دې خی او کبدي د انکم ټیکس چټای چې در پسې راشي التبذی کده نه ورکه حوالات او جیل کې بدیا چي دا عذابونه دي چې پتا سنازي د خوار او د غریب یو کور یو جونګړه وي 1200 روپے ټیکس په پیو لګي جړه چاته کې او بیا دنیا کې دولت او سره سترګه چې نه خوار شي تاسو جړه څو کو تاسو د شیخان نه خان کې دفتر ته دې ورشي لازم منډم درکې جزا شیخ صاحب دی رسول الله आवाज کوم چې منډه وره دلته یو غریب د 1000 روپے بل په بجلی راغی یو باټای دا 1000 روپے بل ورانه چې یو باټای ول بل داخل کنو بیا جګړه کوا تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي په دې دفترو کې ناس نو تاسو هلاک شي چې سړی بچي درته نخ کاری هغه سره خبره په سم خړه نه کوي خبره یاورم نه دا ملک د دوی د پلار او د نیکه دی د دې شاهانو د غټانو د نوابانو د پلار دی چاته چې سپیشل جنریټرې لګېدلې دي هاوس رینټ وګوره هاوس رینټ په خپل کور کې به اوسېږي او کړای بدل حکومت درکړي دا وزیرانو ګوره اوسېږي په خپل کورونو کې او 15000 او 10000 روپۍ میاشت د حکومت نه د خپل کور کړای دی په دې پوهیږي خدای خوار نه کا پوهیږي په خبره هاوس رینټ زه وزیر ملک ټیپر کوم ملک مې ټیپر کړو ځکه چې زه منسټر یم او اوسېږم خپل کور کې او 10000 روپۍ کوي زه اوسېږم خپل کور کې او د خپل کور کوي حکومت لور کو وزیر اوسېږي خپل کور کې الټا کوي د حکومت نه دا داسې په خبر ګوروند حکومت ته او په خبر ګوروند قوم دی دا پټه پوروند قوم چې دی دا اوس هم دې خلکو پسې منډې وایي او ټوکرای ورته کی دا نه وایي چې تاسو خدای هلاک که زما یو جونګړه د پلار راته پرېښې د خټو کوټه په هغې ولې ټیکس ولګې ما یو دکان دی پکې مې د 500 روپو کریانه اچولې ده بچو له پکې روټۍ نشم پیدا کولی زه تاله ټیکس څنګه درکړم ته ملک بغیر ټیکس نه چلیږي ملک او نه چلېدو ما نه دا ګیره کله کوي د شاهانو خرچ کم کوي نن ستا د کرکټ په میچ باندې کروڑونه روپۍ خرچ دی د ملک دی که نه دی ډېر ښه یې ډېر ښه تاسو غریبان هم په کور کې ټلویزیون ساتلی ټوله ورځ کرکټ میچ ته ناست ساتلی هم دي که نه ووایئ د غریبان دا خواران دا خړمخي نه د سوټمارې زامن
دویم رنگین ټي وي په کور کې ساتلې ده ټول ورځ کرکټ دی کنه دا زمون بچي وګوره حرامیان د حرامو د نطفه پیدا دومره ریډوګان ورته اغستې کوم ماشوم چې ګوري وخت یې نیولې داسې کوي کنه کوي کوم یو د ډم زوی چې ګوري وخت به ریډو نیولې څه چل دی هلکه د سوټای زویا کرکټ نه چاورم تاسو خدای هلاک کرکټ نه چاورېدل په دې پاکستان کې ډېر ضروري دي کرکټ نه چاورېدل ورشه په شیباغ کې چې کوم سټیډیم جوړ شو کرکټ میچ د پاره 100 کروڑ روپے په لګېدلي چاته پته ده یو ارب روپے په ولګېدي یو ارب روپے په کرکټ میچ ورشه ډیفنس کالونه سره چې کوم سټیډیم جوړیږي د شاهانو د خزو غډېدو د پاره باغې به 1.5 کروڑ روپے لګي ستا خزه لګي په میچونو لا او غډېدو لا سټیډیمونه جوړیږي او ما د روټۍ غټلو ته نه پریږدي دا ستاسو ملک دی دا هغه ملک دی چې سبب بیا دا ذلیل قوم چې دی دغه نن چې بر سر اقتدار دی سبب بیا دی له ووټ ورکوي او دوی به بیا کامیابوي کوي به کنه تاسو به وګورئ ته وایې لګیا دا ورشه چې ځان ته سوی هغې ورته زه قطعا عزیزانو نه امید یم د دې ملک نه چې دا ملک هم چېرته د سړي زامن کي زمونږ اولاد تباه شو بچي تباه کېږي ورشه ستا په دې ملک کې وګوره د دنیا 18 لکه روپے ستا د صدر په یو ټي وي سټیشن لګي منصوبه د 1 کروڑ دا 1 کروڑ روپے به ټي وي سټیشن باندې لګي د پاکستان ته د سټیډیمونو جوړولو ډېر ضرورت دی د پاکستان ته د ټي وي سټیشنو جوړولو ډېر ضرورت دی د پاکستان ته ستا په غرونو کې بوسټرو لګولو باندې ډېر ضرورت دی او کدی پاکستان کې غریبو ته دروټای ده سرکاري طبقه وګوره هغه بیره تباہ دا ستا سرکاري خلک چې نن رشوتونه علي دا ګرموي ما د کلرک 900 روپے تنخواه ده 900 دا چې 9 سره 9 پیدا نه کی په میاش کې دا مور خټي کوي چرته د بچو له روټای پیدا کوي پولیس بیان پولیس مون ټول وایو پولیس خراب ته 1 کروڑ زر خراب دی ځه بم په ځای جیب لټای په دې چوکونو کې ولاړ دي بم نه لټای جیب لټای او تاسو په ایمان وای چې د پولیس د سپایو 200 تنخواه او 24 غنټه د تاڼې نوکر دی اصل انصاف خبره کوم او شرط انصاف نه باشد کې تو فرمان نه دې چې 24 غنټه ټوپک پوګه په دې سره کوګرځي او 200 سره 800 نور پیدا نه کی دې به خزه چرتا ټاټکی لراو باسي ټاټکې به پیچلې روټه به پیدا کوي وای دا بس نو زما عزیزانو زموږ ملک بیره تباہ ده کتا سوای مليانو مساخسته شروع کړي نو مولا اوسو مولا هم تاسو ویلو چې اصلي ماته کشمیر ته تله مال نه يم تله ول تسند مولا چې کشمیر ته نه تله مال ته تله ول نظم نه يم تله نو مال د دوس قوم امام چرته غیرتی کې دیش او چې څنګه ته تاسو زین دی ځته نه تله به غیرت زم به غیرت نه يم تله نو چې څنګه ته مردار خورې تاسو ز بچ پاتې کې دیش جو وزیر صاحب جمعات کرای شو مولا صاحب دا 50000 روپے شکرانه میرا لګل دا راوړې مې دا قبول کړم قبول نه ومه پیړای دې جنت تلاړه بیړي دی ورکش زکه چې زم تاوګه ساتلې ام کړ په دې جمعات کې ناس تم پېمان وای زما د جامع تپوس دکړې ها یاره وای پېمان چې مولا خط تک سورې دې بده ورته او په سجده پریږ دی ورته ښکار او ورته وګورې نو یو به ولا پرتګ راوړی چې وای چې دا به وای چې مولا صاحب شرمېدل یا نه باندې دا څه وکړي خدای دې خپل خاص سرمنو باسا د ګډوري
عام یو سی بل جماعت له ورکی ځکه چې دی مولا مالا د استنجا لوټې نه ورا کړی چې ورغلی نو ټول کال مولا ستا سرسایه او سرمنې تناس نو چاغله 50,000 روپیا راکړي خدای پرستای چې هغه د وزیر هغه ومه پیړم جنتی ځکه چې زم تاوګه ساتل بیا وګورئ په دې خبيث ملک ټول اورز د مولا چنه ګرځي په کوڅو کې وظیفه لیاو ایماندار هغه ستاس خا او مرداري ټوکړي او پیشو جوټه کړي ترکاری هغه راوړي نه د مولا د جماعت خوراک نو زم په دې مردارو د بده ورته عادت شم کړ کدا څنګه د بده مولا په مصلا ولاري ټوخي اول دا جماعت دا چې پکې نه د امام پستر ګړون دی په دې مصلا کله ولاري الحمدلله ټول سلام وګرځي کېړایو نیسیو دا چاونه وی جاله کا پیجی صاحب ټوخیږي او بوتل شربت درته راو پدې جمعه نام کو فدا داخله چې زمونږ د دوايانو دکان دی او استاد د جمعې د ورځې چنده چی قسم په خدای دې چې په دې د حافظانو دوايانې او دی لوړاو چيني پیاده او تیسمار خانی چې زمونږ وګوره او خبرې مو ګوره نو ریل گاډي درانه کوي کبھی جگر کے امام منو تو خیدم نا یورز تو خیدم بلا ورز قدرے مورز دے لنڈا یو ما ته سټوخ ټوخ کې چرته علاج نه کې ما پیسې را سره نشته چې شربت وای ما ته نو بیا مو درګه په مصلا او چې ور بیا مو درګه د دې مړای نه میونی جونی یو سو جکه مې ورکو د جمعه د کرکای نه مې بارو او ورپسې مې ورټوپ په داخېټه مې یو سوټو په ورته مال دل ایمان نشته چې دا 2 روپے والا چې په ټوکی ګولای په واسه په مصلا ما درګه بیا ټوکی تاسو خدای په جن دي د خدای د کور څوکیدار در تسپک کاری خدای سپک اورک کړی د خدای د کور جاروکخ در تسپک کاری خدای سپک اورک کړی د خزو د جواب پاتې نشوي د خزو د جواب دی که زمون خزه وای د صدر روډ لازم وای چې ها ها زړه در پسې رستنه جاړه کله غریبانو خزه وای زه په بوم یا څه د خپل کې می باد دا شیخونه ورته ویلې شي څه مطلب کوي شیخ بابر بابا لازم ته مالګه څټما پړنی تیار راځي کوي ته دیوانه بابا لازم غیب بلم دی را باندې کوم غیب بلم هم دی زمون په دې خزو غیب بلم ناس کله غریب خزه چې چکر لړو شي غیب بلم پکی تطور تکولیش د خدای کور لس په ګورې سپک ورک شوي ذلیل او رسوا شي د چا د جواب نه یې زاړه ګیدړان در نه جوړ دي سوړې پنا کوي سترګې نشي راښکاره او نور به ذلیلېږي نور به خوارېږي نور به رسوا کی تاسو به د ځان تماشې وکړئ قسم په خدای دې هغه آفت به در باندې راځي هغه آفت چې د نوح علیه السلام غوندې به ستاسو لاشونه پړسېدلي پراته او کارغان به وخت داسې عذاب به در باندې